په دې شپې باندې څه کول زیات پکار دي؟ نو بعض علما دا فرمایي چې په دې کې عبادت نفلونه زیات کول پکار دي. بعض علما فرمایي د قرآن پاک تلاوت زیات پکار دي. او ابن رجب رحمت الله علیه عالم تر شوی هغه فرمایي چې نه په دې شپې کې دعاګانو زیات اهتمام پکار دي. شیخ الحدیث صاحب رحمت الله تعالی علیه لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چونکه تمام اعمال ثابت دي، تلاوت هم ثابت دي او دغونه نفلونه هم ثابت دي او دغونه دعاګانې هم ثابت دي، لہذا ټول کارونه کول پکار دي. نفلونه هم وکړه، لغونه پکې تلاوت هم وکړه، درود شریف هم ووایه، استغفار هم ووایه او اوږده دعا د 25 غنټه چې کوم دی د الله نه دعاګانې وغواړه چې یا الله ما من رحم وکړه، ما وبخه، ځکه چې د دعا آداب دا دي چې اول نه چې دعا کوئ ثنا به د الله بیانوئ. دویم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود ووایئ او د هغې نه پس بیا ځان لپاره دعاګانې کوئ. دو قسمه دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ غواړئ هغه نه قبلیږي. یو دا چې صلې رحمي کټ کول دعا د الله نه مه غواړئ، او دویم دا چې یو ګناه شی د الله نه مه غواړئ، د ګناه نافرمانۍ والا شی. باقي د الله نه چې څه شی غواړئ هغه وغواړئ. نو کوم ځای کې دعاګانو ادب دا دی ربنا اغفر لي، اول نه ما وبخي، اول نه ځان نه دعا، بیا مور پلار دپاره دعا، بیا وللمؤمنین والمؤمنات پر امت مسلمه دپاره دعاګانې کول پکار دي چې تاسو مسلمانانو دپاره دعاګانې کوئ. الله به ستاسو په حق کې خامخا دعاګانې قبلي. ستاسو ځان لپاره د رزق وسعت وغواړئ، چا اولاد نه ځان اولاد وغواړئ، چا اولاد نافرمانه دی هغه د الله اولاد فرمانبرداري وغواړئ. څوک چې کوم دی هغه دیندار نه دی، مونځ ته یې زړه نه کېږي، تلاوت ته یې زړه نه کېږي، جمعې مونځ ته یې زړه نه کېږي، اختر مونځ ته یې زړه نه کېږي، جومات ته د هغه زړه نه لګي، هغه د الله نه وغواړه چې الله ما له توفیق راکړه چې زه راشم ستا کور کې مونځ وکړم، ستا توفیق نه بغیر زه هېڅ شم کولی. ځان له هغه دعاګانې وغواړئ. الله تبارک و تعالی نه سنتو باندې برابر نه وغواړه چې الله ما د خپل محبوب سنت باندې خواږه وګرځوه، ما من هغه باندې عمل وکړو توفیق راکړه. نو د الله تبارک و تعالی نه هغه دعاګانې وغواړئ. رزق تنګ دی د هغې وسعت دعاګانې وغواړئ، لرې دی د نږدې کېدو دعاګانې وغواړئ. او دغه شانته که ستاسو رزق هغه ګران دی د اسانتیا دعاګانې د الله تبارک و تعالی نه وغواړئ. رزق د حرامو د حرامو کې مبتلا یې د الله نه وغواړه چې الله ما د حلالو توفیق راکړه، ما د حرامو نه بچ کړه. دا د الله نه په دې کې سوالونه وکړه. او دې سره سره خپل ژوندو له مړو له مشرانو له کشرانو له اولاد له مور پلار له وروڼو خویندو له رشته دارانو لپاره خصوصي دعاګانې وغواړئ. بیا ستاسو سره چې څه قسم احسان کوي، څه قسم له احسان کوي دنیا کې، محسن خامخا د انسان وي، د هغه نوم واخله، هغه لپاره دعاګانې وغواړه. په دې شپې کې بالخصوص لغونه ټایم په دې کې اوږدې اوږدې دعاګانې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دي. او که کېږي در نه نو په دې شپې کې صلات و تسبیح مونځ هم وکړئ. صلات و تسبیح مونځ کې به تاسو ته هغه پکې ذکر اذکار هم راشي او په دې کې دعاګانې به انشاءالله د هغې وروسته بیا غواړئ، ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته د دې باره کې خصوصا تاکید کړی دی او هغه ته وایي چې ای عباسه یا عماه، ای زما تره، آیا زه تا ته یو تحفه رانکړمه، زه تا ته یو عطیه رانکړمه، یو بخشش یې ته ونکړمه؟ او ای زما تره کله چې هغه 10 کارونه دی هغه ته وکړي نو په دې کې به 10 خاصتونه دا زه ښیم چې کله ته هغه کوې ستا الله تبارک و تعالی به ستا ګناهونه معافي. غفر الله لک ذنبک، ستا ګناهونه معافي. کم کم؟ اوله اولنی و آخره رستنی. دریم نمبر قدیمه زاړه ګناهونه. څلورم نمبر حدیثه نوي ګناهونه. پنځم نمبر خطأه هغه چې ستا نه غلطۍ نه ګناهونه شوي دي هغه ګناهونه. او شپږم نمبر عمده قصدن ګناهونه شوي دي هغه الله تبارک و تعالی به ته معاف کړي. او اوم نمبر صغیره و کبیره، اوم نمبر واړه ګناهونه. اتم نمبر غټ ګناهونه. او نهم نمبر سره و علانیته، نهم پټ ګناهونه. او لسم نمبر سرګن ګناهونه. اولنی آخرنی، زاړه نوي، قصدن خطأن، پټ سرګن واړه لوی. دا 10 قسم ګناهونه به الله تبارک و تعالی معاف کړي. او بیا ورته د مونځ طریقه وښوله. هغه مونځ دا دی چې 4 رکعاتو د نفلو نیت به وکړي او د هغې نه پس سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې ته ووایي. بیا به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 ځله ووایي.
بیا اعوذ بالله بسم الله الحمد او پسې سورت دی وی سورت نه فراغت نه رسو بیا تلزل دغه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 25 زله شل 50 زله بیا به رکوع لا شي رکوع تسبیحات نه فارغ شي بیا بلزل وای دا 35 زله شلو بیا تسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وی او سره که څوک زیات وي حمدا کثیرا طیبا کم الفاظ چا یاد هغه وي دغه نه فارغ شي بیا بلزل وای دا شل 45 زله بیا بلا شي سجدې نه په سجدې کې د تسبیحاتو نه فارغ شلې دغه نه رسو بیا لزل وای دا شل 55 زله 55 زله او دغه نه رسو بیا چې دو سجدو مې کې کېناسي جلسې ته جلسې کې کېناسونه پس دعا د اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني چاله راضي هغه وي هغه نه وي رسول الله اکبر وي دا لزل بیا دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر داشلو 15 شپته زله 65 زله او بیا دویمه سجدې کې بیا د تسبیحات نورستو لزل وای 15 کم 80 زله دا برابر شو 75 زله شلو دا یو رکعت برابر شو دیم رکعت لجرا پاسې دی نو بیا چونکه سبحانه نشته لہذا اول نو 15 زله وای بیا بسم الله وای بیا الحمد او پسې سورت او دغه نورستو بیا دغه ترتیب سره که یو ځکه تنه پاتې شلو مثال ته پتا ولا اله غیرک وی او تانا تسب او الحمد شروع کړه نو بیا بس کوم الحمد وایا پسې سورت وایا سورت د رسو بیا 50 زره وایا رکوع کې نه پاتې شلو سمع الله لمن حمده دی وی هغه کې رسو بیا شل زره وایا یو ځکه پاتې کې بل ځکه دغه مطابق ډبل وایا دا یو دوه رکعاتونو کې ولا یو نیم سلسله شي او نفلو کې ترتیب دا چې کله تاسو نفل مس کوي دوه رکعات چې کله قاعده کوي نو قاعده کې عبده ورسوله رسو اللهم صل درود شریف مو وای وسره دعاهم وای نو قاعده کې بیا دانش سبحان الله دانش ته بیا دریم رکعت چې پاسې دی بیا د سبحانك اللهم انا شروع کوي ولا اله غیرک پوي دا غینه پس بیا تاسو به شروع کوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 زله دغه ترتیب سره دا به اخري قاعده کې بیان نشته دی دا به درې رکعاتو کې 300 زله دا به کمل شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ترته فرمایي چې دا چې کله ته دا سکای کتان کېږي نو یو روزانه دا مزدا سکوا وان لم تفعل کتان دا سینه کېږي ففي كل جمعه نو هر هفته کې یو ځل دا مسکوا فان لم تفعل ففي كل سنه مره کال کې یو ځل دا مزوکا او کدا ست نوم نه کېږي نو ففي عمرك مره عمر کې یو ځل دا مس خامخا وکا نو دا د صلات تسبیح مز دې د دې اهتمام به وکړي اس سره دوه رکعاتو کې به تنګي کې دې ټیم ډیرو ملګي نو گویا نیمه غنټه ستاله کې نو الله تبارک وتعالى مخکې تانی نیمه غنټه خو وکړه او بیا پسې شپږ منټه ډالس په نظام دعا وغواړم بیا هم تعالی لپاره کافی ده سات ټیم کې پاس تهجد موضوع کا دا الله تبارک وتعالى طرف نه اسانتیا ده آسان اعمال چې کوم دی په دې کې کول پکار دي نور اس نه کېږي نو کم سے کم په دې شپې کې سجده لا اله الا الله وای استغفار وای درود شریف وای او الله نه دعا وغواړي او کو دام در نه کېږي شیخ الحدیث رحمت الله علیه کړي دي نو بیا کم سے کم د ماسختن مو د صاحب امامت سره وکړي کم سے کم دا عمل اخیری به عمل له چې دیش په کوئی اخسار د ماسختن مو امامت سره کول پکار دي نو دا شب قدر تلاش او دغه فضائل او دغه کې د اعمال مبارک ده